مننه جي. دغه زما د محبت نوی انداز به منې مینه په جار کوم بیا هم بدنام شوی نه یم. ډېره مننه د ډاکټر شاکر اورکزي صاحب نه قدمونو د انتظار ګډیانې ختمې دي. د ننني بنډار د ننني محفل د ننني ټولګي چې کوم صدر ټاکل شوی و بس تاسو په درون استقبال کې راځي او خپل خیالاتو اظهار به هم تاسو سره کوي او کلام هم در سره شریکوي. هم د دې شعر مالک او هم د دې شعر خالق وهمي اورکزي صاحب ته په دې شعر باندې بلنه ورکوم چې بالکل لپټه به درته راوړم خو وهمي یم، بالکل لپټه به درته راوړم خو وهمي یم، ګوتو نه مې نښه د یو تار غوندې راته وکړه. ستاسو په درون استقبال کې وهمي اورکزي صاحب ته خواست دی چې خپل کلام او خپل مذهبي مینوالو سره شریک کړي. وهمي اورکزي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او بیا د حقایق نیوز د ټولو همکارانو په خصوصي توګه د احسان الله فاروقي صاحب مننه کوم. د مشاعرې او خوندور بنډار را جوړ کړو او بیا د دومره ښه شاعرانو په موجودګۍ کې د صدارت جوګه زه وګڼلم. د روایاتو تر مخې زه به هم در سره خپل کلمونه شریک کړم. د شاکر صاحب په اجازت غزل نه مخکې یو دوه مختصر جملې نظمونه دي. د نظم سرخط ته هوا هوا د ګل د اننګیو نه بوسه اخیسته، هوا د ګل د اننګیو نه بوسه اخیسته، په ناپامۍ کې د ازغیو تیرو څوکو یې نازکې ګوتې وسکونډلې، چغې یې کړې او په اسره د تېښتې په ګړندي ګامونو د ونو شاته سپیرو دوړو کې یې ځان پټ کړو. دا یو بل مختصر شان نظم ده. غرونه د سمندر یوې چپې بلې چپې ته ویل، د سمندر یوې چپې بلې چپې ته ویل، دغه اوبو کې راوتلي کاڼي کاڼي غرونه مونږه بې وزلو ته د کوم جرم سزا راکوي چې ګزارونه پسې نور رسا رسا راکوي. ساحل په غور دا خبره اورېده، غلی و. دا غزل در سره شریکوم. مطلع یې څه په دې ډول ده: کرښه یې هدف نه د پرکار غوندې راتاو کړه، کرښه یې هدف نه د پرکار غوندې راتاو کړه، یو ترې د تسبو بل د زنار غوندې راتاو کړه، کرښه یې هدف نه د پرکار غوندې راتاو کړه او یو ترې د تسبو بل د زنار غوندې راتاو کړه. او وایم عقیدت خو د خامار نه لري چرته، وایم عقیدت خو د خامار نه لري چرته، سر نه دې پګړی چې د خامار غوندې راتاو کړه. او ځنې انسان خپل ذات کې بربند وي لکه دود، او ځنې انسان خپل ذات کې بربند وي لکه دود، او ته خو ترې کله بلای سار غوندې راتاو کړه. او ځان نه مې دانه وانه رانغښتی ښیم، اورې ځان نه مې دانه وانه رانغښتی ښیم، اورې ځان نه مې کوپی چې د انار غوندې راتاو کړه، ځان نه مې دانه وانه رانغښتی ښیم، اورې ځان نه مې کوپی چې د انار غوندې راتاو کړه. او نور نو څه غرض خو نزاکت ته حس کومه، نور نو څه غرض خو نزاکت ته حس کومه، راشه رانه غاړه د دلدار غوندې راتاو کړه، نور نو څه غرض خو نزاکت ته حس کومه، راشه
رانه غاړه د دلدار غوندې راتاو کړه او بالکل لوپټه به درته راوړم خو وهمي یم بالکل لوپټه به درته راوړم خو وهمي یم ګوتې نه مې نښه د یو تار غوندې راتاو کړه ډېره مننه بالکل لوپټه به درته راوړم خو وهمي یم ګوتې نه مې نښه د یو تار غوندې راتاو کړه ډېره مننه فاروقي صاحب خوشحاله ډېره مننه جهان مننه د وهمي اورکزي صاحب نه چې دومره ښکلی کلام یې مینوالو سره شریک کړو قدرمنو امید دی چې تاسو به د دې پروګرام نه ډېر زیات خوند اخیستی وي قدرمنو لکه څنګه ویلی شي چې شاعر په معاشره کې د یو طبیب حیثیت لري او همیشه دپاره د معاشرې په نبض باندې ګوتې ایښې وي او د قلم په ژبه د معاشرې اصلاح کوي نو قدرمنو دا همدا خلک دي چې کتابونه خبرې په وړو شعرونو کې رابندوي نو قدرمنو امید دی چې د پروګرام نه به تاسو ډېر خوند اخیستی وي د یو بل پروګرام پورې درنه غواړو اجازت چېرته چې وایي ښاد آباد بریالي مو غواړو په لوی څښتن مو سپارم د لوی الله په امان